یو مسافر چې ونه شپږ کاله پس کور ته راته و، هغه چې کله د پېښور په ایرپورټ باندې کوز شو، نو هغه سره یوه عجیبه واقعه راغله. زما دا ویډیو ټول مسافر ضرور وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. که ستاسو سره هم داسې واقعه کېدلی شي، نو زما دا ویډیو ضرور وګورئ. هسې نه چې ستاسو سره بله ورځ دا وشي که نه، ضرور احتیاط کوئ. ملګرو یو کس و چې هغه د سعودي عرب نه راته تقریبا 6 کاله ایستلي په سعودي عرب کې، او کور ته راته تقریبا 35 लाख روپۍ ورسره وي. نه یې په دیره کې هلته چاته څه ویلي چې زه کور ته ځم، او نه یې کور خلکو ته رینګ کړی چې زه کور ته درځم، خو اچانکي کور ته روان شوی دی. دا چې کله په جز کې ناست دی او کله د پېښور په ایرپورټ باندې کوز شوی، چې کله د پېښور په ایرپورټ باندې کوز شوی دی که نه، د هغه نه پس چې ده نو ده راغلی دی او ټیکسي ګوري، او ټیکسي والا ته وایي چې ما خپل ځګي ته ورسوه، دې چې کوم ځګي ته راته. ملګرو هغه نه پس چې دی نو هغه ټیکسي ته ختلی. چې کله هغه ټیکسي ته ختلی دی که نه، نو هغه یې څه ځګي پورې وړی دی، په هغه ځای کې ورته ګاډی راغلی دی، او په ګاډی ورته مخامخ د ټیکسي والا ته ولاړ دی، رکشې والا ته. د هغه نه پس چې دی نو هغه هر څه یې ترې اخیستي دي، دې سره چې 35 लाख روپۍ وې هغه یې ترې واخیستلې. د هغه نه پس چې ټول سامان یې ترې واخیستلو، او بیا ورته دې غلو ویل که نه، ویل ته مسافر یې، تا به ډېر وخت ایستلی د کرایي د سنې، نو کرایي به درله درکړو که نه، او کرایي یې ورله ورکړله. هغه نه پس چې دی نو هغه په سترګو کې اوښکې دا مسافر راغلی که نه، تقریبا 6 کاله ایستلي او 35 लाख روپۍ یې ګټلې. د هغه نه پس چې دی نو په 15 منټ کې 35 लाख روپۍ چې دي نو غلو ته یې وړې مکمل دی ورباندې. د هغه نه پس چې دی نو هغه روان شو خپل کلي ته، خپلې علاقې ته. ملګرو د هغه نه چې دی نو پس چې دی نو رپورټ یې هم وکړ په رکشې والا. اوس دغه روپۍ ناممکنه دي، ځکه چې هغه غلو وړلې، غله به اوس په کوم ځای کې ګوري، تا ته ښه پته ده. او نن سبا چې غله وي نو هغه اکثر میلاو هم وي. نو ملګرو زما ټولو ته دا خواست دی چې ضرور احتیاط کوئ. چېرته هم چې د مسافرۍ نه راځئ نو داسې خبره مه کوئ چې تاسو چاته وایم او کور ته رینګ کوئ چې څوک دله مخې له درځي. تاسو یو داسې کار وکړئ که نه، هغه نه پس تاسو پیسې درسره دي، ستا خو د 6 کالو چې کومه محنت وه مکمل ته ورباندې 15 منټه کې څه ختم شو که نه، نو ستاسو سره هم داسې کېدلی شي. زمونږ ټولو پښتنو ته دا پیغام دی چې چېرته هم تاسو راځئ، ځکه چې یو پښتون و که نه چې پېښور په ایرپورټ باندې کوز شوی دی، نو یو پښتون به و که نه، د یو پښتون سره یو داسې کار شوی دی. نو ټولو ته مې خواست دی چې چېرته مسافرۍ نه راځئ نو ستاسو به په خوارو باندې روپۍ ګټلې. د هغه نه پس چې دی نو ستاسو سره غله چې دی نو په 15 منټه کې واخلي او مکمل ته ورباندې تاسو چې شي تاسو بیا هېڅ هم نشئ کولی. ملګرو ستاسو په سر باندې تومانچه کېږدي او ستاسو څومره سامان یې مکمل ته ورباندې دی اخلي. نو زما دا پیغام د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې چېرته هم مسافرۍ ته لاړ شئ، د هغه نه پس راځئ نو ضرور خپل کور ته رینګ کوئ. د هغه نه پس خلکو ته وایئ چې موږ کور ته درځو، موږ له مخې له راشئ، نو هغوی به خوشحاله وي. نو ته چې اچانکي را روان یې، ستا سره داسې واقع راشي، نو ته به څه کوې، تش لاس بېرته واپس رالې، تش لاس تللی او تش لاس واپس رالې.